آصف جان یوه پوښتنه ماته دا جالبه ده، زه بیا هم وایم دا عادي پوښتنه کوم، ډېرې جدي باید څوک ونیسي. اوس جنرال صاحب مبین ویلی چې هلته یو ملا صاحب ناست دی چې هغه د مولانا صاحب د ګوند یو غړی دی، اوس تا ته هغه افغان ښکاري که نه؟ ځکه دغه پوښتنه ما سره ده. ښه، اوس داسې ده، موږ او تاسو ته په کاناډا کې او زه په امریکا کې د ما سبا ته که ماشوم پیدا کېږي او دا په امریکایي فکر او امریکایي ذهنیت باندې غټېږي، هغه که ځان ته امریکایي وایي زه خو په زور افغان کولی نه شم که نه، هغه وایي چې وروره زه پاسپورټ مې د امریکا او زه ځان د امریکایي وایم. خو ستا زوی یې ده په همدې کاناډا کې ستر کېږي، پښتو ژبه یې له ما نه ښه او ځان ته وایي زه افغان یم، زه د ډاکټر صاحب شکیب زوی یم، نو بیا خو زه دا حق نه لرم که نه چې زه د تا نه د زوی د آیډنټیټي هغه شناخت ځینې واخلم او یا زه په زوره پر دغه زما پر زوی باندې ته د افغانیت په زوره پې ومنې. پام دی ده. نو په دې کوز وطن کې د 70 کاله نه را په دې خوا دوی ته یو هغه ورکول سوی، شناختی کارت ورکول سوی. دغه شناختی کارت چا چې مطالعه کړې ده هغه پوه سو چې زه څوک یم، لکه د تا د زوی په څېر په خپل کلتور، په خپل رواج، په خپل تاریخ. او بل طرف ته لکه یو د ما زوی ده چې هغه لکه مولانا هغه چې نومیږي مولانا فضل الرحمن، هېڅ شي خبر نه ده، ورور هغه خپلو ګټو ته ژمن ده، خپل چوکۍ ته ژمن ده، خپل سیاست ته ژمن ده او ځان ته وایي چې زه پاکستانی یم، زه افغان یم نه. او بیا زه کوشش هم نه کوم چې په ده باندې د افغانیت زه ومنم. زما دپاره هر هغه څوک افغان دغه چې په خپله وایي چې زه افغان یم، ضرور نه سړی په چا باندې په زور یو شی تحمیل کړي. نو هغه ته زه افغان نه شم ویلی، هغه مولانا فضل الرحمن ته. دا خبره ده مثلا کاش کې د جنرال صاحب مبین ته کړې او دا ډېره منطقي ده. مثلا یو نفر وایي چې زه پښتون یم خو پاکستانی پښتون یم، ته وایي زه هغه سړی نه راخلم په خپل لایف کې. بلکل چې پاکستانی شو نو پښتون نه دی ماته، ځکه خاوره یې خپله بدله کړه. اما یو بل څوک راځي وایي چې نه زما قوم افغان دی، زه یم پښتون او اوسېږم اوس په پاکستان کې، ولې د خپل هویت نه منکر نه یم، هغه کولی شي په افغانستان بحث هم وکړي. نو که چېرې دغه شاید یې ونه ویلی نو جنجال مو ولې شو؟ جنجال خو په دې نه و، جنجال په دې و چې د ګوري دا کانټرډکشن خبرې چې دا ولس ته معلومات کېږي. له نن نه یوه میاشت وړاندې د همدغه ښاغلي موبین سره زما بحث و. دا دعوه ما ورته ویلې ما تاسو 20 کاله دغه جګړه په افغانستان کې له کوم ځای نه کوله؟ وایي موږ له کوز وطن نه کوله. ما له کوز وطن د چا تر حاکمیت لاندې دی؟ اوس وایي د پښتنو په لاس کې ده، دا خو مې خپل وطن ده. ګوره دا دعوه ده وکړله. اما پرون چې حمزه د امارت په وړاندې دغسې دریځ ودرلوده، هغه ته وایي ته پاکستانی، حالان کې چې هغه چغې وهي چې زه له تا نه ښه افغان یم. دا ګوره ډېر کنټرډکشن خبرې دي چې دوی یو ورځ یو شی کوي، یو شی وایي، بل ورځ بل شی وایي. نو ځکه ما هغه سره نور بحث ونه سوی کولی، ځکه چې هغه تقریبا همدغه د خپل په ګټه باندې یو منطق وړاندې کوي، بس په هغه درته شخ ودرېږي. وایي چې وروره کوز وطن مې هغه وخت کې خپل و، جنگ هغه ځینه مې جګړه کوله. اما نن زه حمزه افغان نه بولم، ځکه چې افغان وروره ګوله د ده په ګټه نه، ځکه د ده په خلاف غږېدلی. برمل خان ګوري، برمل پر ما باندې ښاغلی نوروز راغی نیوکه یې وکړله. یول که مو په یاد راځي ویډیو به مو کتلې، ما ته ویلې وایي تا یولس ځلې برمل خان پورته کړی. ما ورته ډېر په داسې سړه سینه او په ډېر غټ زړه ورته ویلې ما غلطي کړې، بیا یې نه کوم. ګوره څوک چاته داسې نه سي ویلی. په افغانانو کې دا ژبه څوک لري چې یو څوک خپله غلطي او ملامتي ومني؟ خو نن جنرال مبین راځي په لایف کې کینی وایي چې برمل زما افغان ده، که ملحد هم ده زه ورسره په زور یې ځان سره کینم، اما په ده باندې څوک نیوکه نه کوي. دا خو لکه ما په حق کې زما په هغه دریځ کې دا ظلم ده چې دا عام ولس یې کوي. باید ولس په دې خبره باندې غږ اوچت کړي چې ښه دغه برمل حسیب سره کېناستې د تاسو ټولو پرې نیوکې وکړلې، اما نن چې مبین یې ځان سره په زوره کېنئ، تاسو ورته هېڅ هم نه وایي، یعنې څه شی؟ ولې د مبین صاحب سره داسې انټي وایرس ده چې وروره د باندې د برمل کفر ویل د برمل ګستاخي تاثیر نه کوي؟ څنګه حساب ده؟ دا ډبل سټنډرډ په ځانګړي ډول ځینې شیلډونه دي چې ملایانو ځان ته جوړ کړي، ځینې شیلډونه دي چې ځینې خلک چې په رسنۍ کې راځي ځانونه فرشتې جوړوي، دو ځان ته جوړې کړي دي. که دوی هر څه وکړي مشکل نشته، اما که ته کوم څه وکړي بیا غټه ستونزه ده. په دې کې یو ډېر ساده مثال دا دی چې کله ما د تا په اړه بحث کوو، په تا مې نیوکې کولې، ستونزه نه وه. کله چې ما په ډېرو نورو ځوانانو بحث کوو، ستونزه نه وه. ما کله چې په استاد نوروز ته ځینې وړاندوینې وکړې، ټولو کاپې لګولې چې هله شکیب اوس دی مسلمان نه دی. متاسفانه دا شیلډونو نه استفاده کېږي، ولې په ټوله کې زه چې کله وینم، زه ټیک ټاک نه لرې شوی یم، یعنې دغه 2 میاشتې وشوې زما توبه ده، ځکه خپلو کارونو کې دومره ډېر مصروفه یم چې د ټیک ټاک نړۍ اوس راځم کله کله لایف ګورم، خلاص
ډیر سخت دی د خلکو بدلون، ډیر کمپلیکیټډ حالت سره موږ مخ یو. زه نه پوهېږم پښتو کې یو لغت دی ورته مداریتوب وایي. یو وخت کې زه نه پوهېږم چې دا مداریتوب څه ته وایي. اوس د ټیک ټاک له برکته پوهېږم چې مداري یعنې څه او مداریتوب یعنې څه. او متاسفانه کله چې ته د یو استازي په توګه راځې، د تا نه باید د هغه خلکو چې کومنټونو کې دي یا ستا فالوور دي توقع باید وایي چې ته حقیقت وایي. مهمه نه ده چې کوم لور او کوم سمت ته ده، ولې زمونږ خلک همیشه غواړي چې مونږ په برخو ویشل شو. دغه اوس که زه راپورته کېږم باید زما لوری معلوم شي او دا لوری باید تر اخره پورې عملته پاتې شي. داسې نه ده، حق بدلیدونکی دی. یو ورځ به ته په حقه یې، یو ورځ به جنرال صاحب په حقه یې، یو ورځ به صاحبزاده صاحب په حقه یې، یو ورځ به استاد نوروز په حقه یې. نو که زه نن ستا دفاع کوم، سبا ته د جنرال صاحب دفاع کوم، دا دومخیتوب نه دی. باید د حق بیان شي. ولې خدای دې تاسو ته صبر درکړي وروره. الله دې تاسو چې دی تاسو جنرال صاحب مبین صاحبزاده صاحب ټول روغ و جوړ وساتي. توانایي درکړي چې دې بحثونو ته دوام ورکړي. زما خو ورته حوصله نشته نوره. نه ته به د خیر سره بیک سټیج کې به ته موږ سره کومک کوې د خیر سره. توکل په الله. بس فقط دومره مې غوښتل ووایم چې ستا سټرکچر ډېر اوږد دی سړیه. د تا سټرکچر داسې یو سټرکچر دی چې لر و بر سره یو ځای کول غواړي. دې مبارزه کې ډېر غټ خلک ناکامه شوي دي. پاچا خان چې پاچاخاني کوله متاسفانه پکې خپل ارمانونو ته ونه رسېده. زمونږ اوسنی مشر د پی ټي ایم مشر پکې منظور پښتین تر اوسه خپل ارمانو ته نه دی رسېدلی. نو پام دی چې پکې ډېر غټ فکر پکار دی، ډېر غټ حوصله پکار ده او په ډلو به ځان نه ویشي چې څوک تاته وایي چې د دې سړي یا د مبین په خلاف ودرېږه. مبین ستا ټارګېټ نه دی، ستا ټارګېټ د لرو بر دی. هېڅکله مبین سره زه هېڅ بحث نه لرم. او زه والله په بالله یو خبره درته وکړم ډاکټر صاحب چې کله مبین زما په اړه باندې کومې خبرې وکړلې، یعنی زه په واقعیت کې د زړه کې مې یو ټکی هم ورته نه دی راغلی. د توهین په مقابل کې ما ورته دومره ویلې چې رب العالمین دې دا کومه ناروغي چې در پیدا شوې ته راغلی د خپل علاج لپاره خدای درته روغ صحت درکړي. او توهین زه نسم کولی چې هېڅ څومره ځان ماته څوک کنځلې کوي خوله مې نه جوړېږي چاته، ځکه زه پوهېږم چې دا شی سم شی نه ده. غلط شی غلط ده، که په هر ځای کې دی، که په مریخ کې هم غلطه خبره کوي غلطه ده، او که په دې ځمکه کې هم کې غلطه سړی باید غلطه خبره ونه کړي. بس الله دې لره ورو مننه. ژوندي اوسئ ډاکټر صاحب. شکیب